السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ یاستئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پریمس د ټاسکونو وختونه غیر منظم شوي وو او په مختلفو وختونو کې به راتلل، نو دغه څو ورځې بیا بیرته ټاسکونه منظم شوي دي، په خپلو وختونو کې راځي، خو سوالونه او ټاسکونه زیات شوي دي او د هغوی پیسې هم لکه مختلف دي. دغه ګورئ دوستانو ما وختونه او همدارنګه کوم ټاسکونه په کومو وختونو کې راځي او د څو افغانیو ټاسک موجود وي، نو ټول مې تشریح لیکلی ده هر یو په منظم شکل باندې. او همدارنګه دوستانو دغه سوالونه چې دي د په لکه 7 ګنټې 8 ګنټې وخت لري، 8 ګنټې وخت لري، نو کوم سوال چې په 6 بجې راغی نو 8 ګنټې وروسته هغه ځینې کسان دي چې هغه حلولی نه شي یا ترېنه پاتې شي، نو هغه بیا ځلې په 2 بجو کې راځي د 6 بجې سوال، او همدارنګه د 6 نیمو سوال په 2 نیمو بجو کې یا په 2:21 کې راځي، خو هغه تکرار وي. او نور حساب تاسو ولګوئ همداسې په همدې شکل باندې لکه په 3 کې او په 4 نیمو کې دا سوالونه راځي. همدارنګه د شپې په 12:28 کې 2.5 افغانۍ والا سوالونه راځي، او په اونۍ کې یوه شپه په 4.5 بجو کې 2 والا سوالونه او 11 افغانۍ سوالونه راځي، خو هغه مختلفو ولایتونو لپاره مختلفه شپه ده. نو دوستانو په دې هیله چې دغه تقسیم کارت مو خوښ شوی اوسي، که چیرته تقسیم کارت مو خوښ شوی وي او دغه ویډیو مو خوښه شوې وي لایک بټن باندې کلیک وکړئ. همدارنګه دوستانو یوه هیله لرم چې ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو نور ملګري هم ترې مستفید شي، او د چینل سبسکرایب کول هیر نه کړئ دوستانو. لکه څنګه چې چینل نوی دی نو یوه غوښتنه او هیله لرم چې چینل در سره سبسکرایب کړئ او په زنګ نښه باندې هم کلیک وکړئ. مننه ګرانو دوستانو.